اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو ګرانو زده کوونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. الله دې وکړي چې جوړ روغ د روغتیا جامې مو په تن وي. نوم مې رفیع الله تخلص حبیبي کوم. ټولګی مو یولسم، مضمون مو کیمیا، موضوع مو د تیزابو او القلیو محلولونه یا تیزاب او القلیګان. ګرانو زده کوونکو په دې څپرکي کې به موږ تاسو د تیزابو او القلیو محلولونه د هغوی پیژندل، د هغوی په خواصو باندې، د هغوی په ترلاسه کولو باندې بحث ولرو. موخه مو د تیزابونو او القلیګانو پیژندل دي. د تیزابو او القلیو لپاره مختلفو ساينسپوهانو مختلف تعریفونه کړي دي، خو لومړی موږ تاسو رځو د تیزاب او القلیو لغوي معناوي پیژنو. تیزاب یعنی اسید د یونانی کلمې اسیدوس نه اخیستل شوی. تیزاب یعنی اسید د یونانی کلمې اسیدوس څخه اخیستل شوی دی، ترشوالی یا تریوالی ته ویل کی. القلی یعنی بیس د انګلیسي کلمې ډی بیس څخه اخیستل شوی دی، کمیدو ته ویل کی. ولی ورته ډی بیس کمیدو ته وایي؟ ولی دغه تور ورته کارولای دی؟ که چیرې تیزاب او القلی په ټاکلي نسبت یو دی بل سره مخلوط شي، القلی د تیزابونو تیزابي خاصیت را کموي. چای کموي؟ تیزابي خاصیت کموي. نو فقط دومره زده کیو تیزاب یعنی اسید د اسیدوس یونانی کلمې نه اخیستل شوی، ترشوالی او تریوالی ته ویل کیږي. القلی بیس د ډی بیس انګلیسي کلمې څخه اخیستل شوی دی، کمیدو ته ویل کی. یعنی ټاکلي اندازه تیزاب که د القلیګانو سره یوځای شي، دغه القلی د تیزابونو تیزابي خاصیت راټیټوي. تیزاب آبی لتمس کاغذ ته سور رنگ او القلی سور لتمس کاغذ ته آبی رنگ ورکوي. نو تاسو متوجه شئ ګرانو زده کوونکو، دلته موږ تاسو ته د بیټرۍ تیزاب سلفوریک اسید، سودیم هایدروکساید، القلی، خالص اوبه او لتمس کاغذ مو راوړی دی. ګورو چې تیزاب څه ډول آبی لتمس کاغذ ته سور رنگ او القلی څه ډول سور لتمس کاغذ ته آبی رنگ ورکوي. لتمس کاغذ چې یو اندیکاتور دی په لابراتوار کې د محلولونو په تشخیص کې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. ګورئ موږ تاسو ویلي چې اوبه په عادي حالت کې خنثی دي. که لتمس کاغذ په اوبو کې غوټه کو هیڅ رنګ تغییر نه کو، رنګ نه تغییري، ځکه د اوبو محیط د هغې د هایدروجن او هایدروکسیل آیونونو مجموعي شمیر سره مساوي دی، تغییر نه کا، ځکه دا محیط خنثی دی. سور لتمس کاغذ هم کې غوټه کو. که چیرې آبي لتمس کاغذ را واخلو، آبی لتمس کاغذ کې غوټه کو، دو هم تغییر ونه کو، رنگ تغییر نشو، ځکه د محیط سره کوم دی خنثی دی. خو که چیرې آبی لتمس کاغذ آبی لتمس کاغذ په تیزاب کې غوټه شي، سلفوریک تیزاب دی، سور رنگ غوره کوي. کله چې سور رنگ غوره کو پس دا تیزاب دی. دا چی دی؟ تیزاب دی، ځکه آبی لتمس کاغذ ته سور رنگ ورکړو. که چیرې موږ تاسو د القلی او محلول په پام کې ونیسو، کم ذره سودیم هایدروکساید په د اوبو کې واچو او دغه سودیم هایدروکساید په د اوبو کې ښه په درست ډول باندې حل کو، ان شاء الله چې په نسبي توګه باندې به سودیم هایدروکساید کې حل شوی وي. که چیرې اوس دوی ته سور لتمس کاغذ راواخلو، سور لتمس کاغذ په داسې یو محلول کې چې په هغې کې سودیم هایدروکساید حل شوي دي غوټه کو، آبی رنګ غوره کوي. کله چې آبی رنګ غوره کو پس دا څه ده؟ القلی ده. درې نقطې زده کیو. اول، لتمس کاغذ په اوبو کې رنګ نه تغییریږي، ځکه د اوبو محیط خنثی دی. لتمس آبی رنګ کاغذ په تیزابي محیط کې سور رنګ غوره کوي، سور رنګ لتمس کاغذ په القلی محیط کې آبی رنګ غوره کوي. ګرانو زده کوونکو، موږ تاسو په تجربه کې ولیدل چې آبي لتمس کاغذ د تیزاب په واسطه سور رنګ غوره کوو او سور لتمس کاغذ د القلی په واسطه آبي رنګ غوره کولو. د تیزابونو او القلیو په هکله د ساينسپوهانو مختلفې نظریې او مختلف تعریفونه دي. لومړی نظریه چا ورکړې ده هغه سوانټ ارهینیوس دی. سوانټ ارهینیوس مشهور سویډنی کیمیاپوه دی. سوانټ ارهینیوس د تیزاب په هکله باندې داسې یو تعریف کا: تیزابونه وی ټول هغه مرکبونه چې په اوبو کې د حل کېدو په وخت کې د هایدروجن مثبت آیون جوړ کړي، دغه مرکبونو ته تیزاب ویل کی. یا په بل عبارت، ټول هغه مرکبونه چې کاتیون هایدروجن وي، هغه مرکبونه ته موږ تاسو یو تیزابي. متوجه شه؟
د سوانټ ارهینیوس د تعریف په اساس دغه مرکب نه پیژنو چې دا اوس دیت شي، خو که چیرې همدغه مرکب را واخیستل شي اوبو ته واچول شي، دغه مرکب په اوبو کې د حل کېدو په صورت کې اچ مثبت Cl منفي جوړوي. دا تیزاب دي. ولې تیزاب دي؟ ځکه اچ مثبت یې جوړ کړو. چې جوړ کړلو اچ مثبت یې جوړ کړو. بل مرکب راخلو H2CO3. دا مرکب نه پیژندل کی. کله چې دا مرکب را واخلو اوبو ته واچو، په اوبو کې د ټوټه کېدو په وخت کې دا جوړوي H مثبت جمع HCO3 منفي. دا تیزاب دي. ولې تیزاب دي؟ ځکه H مثبت جوړ کړو. چې جوړ کړل H مثبت، پس ټول هغه مرکبونه چې په اوبو کې د حل کېدو په وخت کې د هایدروجن مثبت آیون د هایدروجن مثبت آیون جوړ کړي، دغه مرکبونه چې دي تیزاب دي. یا په بل عبارت موږ یو بل تعریف هم وکړلو، ټول هغه مرکبونه چې کاتیون هایدروجن وي، مثبت آیون هایدروجن وي، مثبت آیون هایدروجن وي، دا مرکبونه څه شي دي؟ دا مرکبونه تیزاب دي. د هایدروجن اتومونو شمیر ته په کاته سره یو هایدروجن لري مونوپروتیک یو قیمته، دو هایدروجن لري دو قیمته، درې هایدروجن ولري درې قیمته. یعنی هایدروجن اتومونو شمیر په زیاتېدو سره د هغوی قیمت هم سره کم کیږي، زیاتېږي. دا شولو د تیزابونو تعریف د سوانټ ارهینیوس له نظره. د القلیو لپاره هم سوانټ ارهینیوس یو تعریف وړاندې کړی. هغه داسې وی القلیګانې هغه مرکبونه دي چې په اوبو کې د حل کېدو په وخت کې د هایدروکسیل منفي آیون جوړ کا. ګوري سودیم هایدروکساید مو اوبو ته ورچولې، ټوټه شوی په Na مثبت او H منفي، پس بنا انده یو القلی ده. ولی القلی ده؟ ځکه هایدروکسیل منفي جوړ کړو. چې جوړ کړل هایدروکسیل منفي جوړ کړو. یا په بل عبارت ټول هغه مرکبونه چې انیون هایدروکسیل وي، انیون هایدروکسیل وي، دغه مرکبونه څه شي دي؟ دغه مرکبونه القلیګان دي. څه شي دي؟ القلیګان دي. نو تاسو متوجه شئ تخته ته د سوانټ ارهینیوس د تعریف په اساس باندې القلیګان دغه مرکب موږ تاسو نه پیژنو چې دا وس دیت شي. کله چې همدغه مرکب را واخیستل شي او اوبو ته واچول شي، په اوبلن محیط کې قرار ولري، دا ټوټه کېږي په Na مثبت جمع او H منفي او H منفي. دا القلی شو. ولی القلی شو؟ ځکه هایدروکسیل منفي جوړ کړو. بل مرکب راخلو CaOH2. CaOH2 کله چې دغه مرکب را واخیستل شي اوبو ته واچول شي، په اوبو کې د ټوټه کېدو په وخت کې د اچول کېدو په وخت کې دا ټوټه کېږي په Ca2 مثبت جمع دوا دانې او H منفي. دا القلی دي. ولی القلی دي؟ ځکه په اوبو کې د حل کېدو په وخت کې هایدروکسیل منفي جوړ کړو. چې جوړ کړلو هایدروکسیل منفي جوړ کړو. پس ټول هغه مرکبونه چې په اوبو کې د حل کېدو په وخت کې د هایدروکسیل منفي آیونونه جوړ کړي، دغه مرکبونو ته موږ تاسو وایو القلیګان وي. یا په بل عبارت ټول هغه مرکبونه چې انیون هایدروکسیل وي، انیون هایدروکسیل وي. ګورئ دا برخه کاتیون، دا برخه انیون، کاتیون انیون، نو دا القلیګان دي. څه شي دي؟ القلیګان دي. بل شي زده کوي که یو هایدروکسیل درلود یو ولانسه القلی، یو قیمته القلی، دو هایدروکسیل درلودل دو قیمته، درې درلودل درې ولانسه یا درې قیمته القلیګان. دا شولو د تیزابونو تعریف د سوانټ ارهینیوس لمخه، د القلیو تعریف د سوانټ ارهینیوس لمخه چې تیزاب H مثبت جوړوي، هایدروکسیل او H منفي جوړوي. دغه د سوانټ ارهینیوس نظریه چې ده د دغه تعریفونو پر اساس ځینې نیمګړتیاوې لري. اوله نیمګړتیا دا شته د دې نظریې لمخه د تیزاب لپاره د هایدروجن شتون حتمی او د القلی لپاره د هایدروکسیل شتون حتمی دی. یعنی سوانټ ارهینیوس چې کومه نظریه ورکړي، ټول هغه مرکبونه به حتما تیزاب وي چې هایدروجن بلري، ټول هغه مرکبونه به حتما هایدروکسیل وي چې هغه القلی بلري. ولې ځینې داسې مرکبونه شته ګورئ هایدروجن نه لري خو تیزاب دي، لکه کاربن دای اکساید. ځینې داسې مرکبونه دي چې هایدروکسیل نه لري خو القلی خاصیت لري، لکه امونیا. دغه یوه نیمګړتیا ده. درېیمه نیمګړتیا چې دا د دې نظریې له مخې القلي او تیزابونه په اوبلن محیط کې تعریفېږي. یعنې موږ تاسو کولی شو فقط په اوبلن محیط کې دغه د سوانټ ارهینیوس نظریه پلي کړو چې هغلته به H مثبت جوړوي، هغلته به H منفي جوړوي. خو ځینې داسې مرکبونه شته چې هایدروکسیل نه لري، القلي ده، لکه امونیا.
ځینې داسې مرکبونه شته چې هغه اچ نه لري خو تیزاب دي لکه کاربن دای اکساید په خپل ترکیب کې تیزابي خاصیت غوره کولی شي. دا شولو د القلیو د تیزابونو تعریف د سوانټ ارهینیوس له مخې. د تیزابونو او القلیو لپاره د برونسټیډ او لوري تعریفونه یا د هغوی نظریه. برونسټیډ او لوري دوه ساینسپوهان دي، دوی هم د تیزاب او د القلیو لپاره مختلف تعریفونه وړاندې کړي. په 1923 میلادي کال کې ډنمارکي کیمیاپوه جوهانس برونسټیډ او انګلیسي کیمیاپوه توماس لوري د تیزاب او القلیو لپاره داسې تعریفونه وړاندې کړل. اول، ټول هغه مواد یا ذرې، هغه که مرکب وي، که مالیکول وي، که آیون وي چې پروتون له لاسه ورکړي، یعنی پروتون دوناتور وي، تیزاب دي. د القلیو لپاره ټول هغه مواد یا ذرې که مرکب وي، که آیون وي، که مالیکول وي چې پروتون واخلي، یعنی پروتون اکسپټور وي، هغو مرکبونو ته القلي ویل کیږي. متوجه شئ تختې ته؟ د توماس او لوري د تعریفونو د مخې پروتون ورکوونکي مواد تیزاب دي، پروتون اخیستونکي مواد القلي دي. مثلا لیکو HCl جمع H2O. دلته اوس نه پیژنو چې کوم تیزاب دي کوم القلي دي، ولې د کیمیاوي تعامل محصول چې کوم دی جوړ کړی دی H3O مثبت جمع Cl منفي. دغه کیمیاوي تعامل ته په کتو سره د برونسټیډ او لوري نظریه داسې پلي کیو. دغه HCl دی دلته Cl شوی، خو دوی یو پروتون له لاسه ورکړی، هایدروجن یې کم شوی، بنا انده تیزاب دي. دا څه دي؟ تیزاب. دا H2O دلته H3O شوی، دو پروتون اخیستی، دا القلي ده. څه ده؟ القلي. یعنی تیزاب چې کوم دی هغه پروتون دوناتور دی، پروتون دوناتور، پروتون ورکوونکی دی. القلي چې کوم دی هغه پروتون اکسپټور دی. پروتون اکسپټور دی، پروتون اخیستونکي مواد القلي، پروتون ورکوونکي مواد څه شی دي؟ تیزاب. یو بل مثال هم لیکو، مثلا لیکو چې NH3 جمع HCl. د دې کیمیاوي تعامل محصول چې کوم دی NH پورې مثبت جمع کلوري منفي. نه پیژنو چې اوس کوم تیزاب شول کوم القلي شول. ګورئ دغه دلته HCl و دلته Cl شوی، خو معنا پروتون له لاسه ورکړی. دلته NH3 و دلته NH4 شوی، خو دوی یو پروتون اخیستی، نو چې پروتون یې واخیستو بنا انده یوه القلي شوه. دغه یو پروتون ورکړی دی، نو چې پروتون یې ورکړو بنا انده یو تیزاب شول. چای شول؟ تیزاب. ځکه د برونسټیډ او لوري د تعریفونو پر اساس باندې هر پروتون ورکوونکې ماده تیزاب، هر پروتون اخیستونکې ماده القلي. خط دومره زده کیو. پروتون دوناتور مواد تیزاب، پروتون اکسپټور مواد القلي بلل شوي دي. ګرانو زده کوونکو، دا و زموږ تاسې د تیزابونو او القلیګانو تعریفونه، لغوي تعریف، اصطلاحي تعریف د سوانټ ارهینیوس او همدارنګه د برونسټیډ او لوري له نظره د تیزابونو او القلیو کارونه ده. د تیزابونو څخه په پیلونو کې یا په بیټریو کې د الکترولیت مادې په توګه باندې د ښه برقي هدایت په اساس باندې ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. همداسې یو شمېر تیزاب د رنګونو د پاکولو، د منګ د پاکولو، د چټالیو د کثافاتو د له منځه وړلو لپاره ورڅخه ګټه اخیستل کیږي. د القلیو څخه د صابون په جوړولو، د کالیو مینځلو صابون، د ځان مینځلو صابون، د لوښیو مایع مینځلو یا موږ تاسو ورته ظرف شوي ویو، همداسې د شامپو په جوړولو کې، د کالیو مینځلو صابون په جوړولو کې ترې ګټه اخیستل کیږي. دا زموږ تاسو د نن ورځې موضوع اړوند مو د کانکور پوښتنه چمتو کړې ده. هغه پوښتنه داسې ده، ټول هغه مرکبونه چې په بلند محلول کې د هایدروجن مثبت آیون جوړ کړي په کوم نوم سره یادیږي؟ تیزابو په نامه سره یادي. کورنۍ دنده مو دوی پوښتنې، هر پوښتنه څلور ځوابه، سم ځواب یې وټاکئ. اوله پوښتنه، ټول هغه مرکبونه چې په اوبلن محلول کې د هایدروکسیل آیون جوړ کړي یا هایدروکسیل جوړ کړي په کوم نوم سره یادیږي؟ دویمه پوښتنه، د برونسټیډ او لوري له نظره ټول هغه مواد چې پروتون واخلي، یعنی پروتون یا پروتون اکسپټور وي، په څه نامه سره یادیږي؟ څلور ځواب لري، سم ځواب یې په نښه کړئ. دا وګرانو زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې موضوع تر بیا چې موږ تاسو د نن چوپړ کې حاضرېږو، تاسو په لوی او بخښونکي الله سپارم. ښه وخت، ښې چارې، الله مو مل شه.